ستاسو د ټولو او دلته په له ما سره ناستو مشرانو د ملګرو د ټولو په اجازه آرټ د پښتنو سره د تاریخ په اوږدو کې ورته وګورې نو موږ ته د آرټ هغه اولې نمونې د انسانان چې کوم ټیم په غارونو کې اوسېدل د قبیلو په شکل کې اوسېدل موږ یې د دوی بیلګې نمونې وینو چې دوی به په دې اوس د انتراپولوژي والا راایستلي دي نو په دې کې هغه دوی د ښکار د کم حیوانان چې ول د هغو تصویران یې کښلي دي لا چې کوم ټیم به دوی ښکار کولی د هغو ترتیب دا به یې راایستلي ول یا کله کله په پخوانۍ کتبې چې دوی پخ کړي وي او اوس له اثارو دوی راایستلي دي د ښکار سندرې به وي دوی به ښکار کوله ښکار ته چې به تله دوی به سندرې ویلې او لا چې به ښکار وکړي له هغه بعد بیا دوی چې میله پر کوله نو څه سندرې به وي لا به کله کله دوی داسې وایي چې د ښکار سیزن به ولي نو دوی به هغه د ښکار کله به هغه ښکار به پر سر ولګول او یا به کله د هغو هغه پوسټ به پر ځان باندې واچولی نو دا به هغه دوی د ډرامه به پېښوله دوی کوشش به دا وي هڅه به دا وه چې کېدای شي دا رنګه بل وارې موږ زیات ښکار وکړو موږ ته ښکار زیات وکړو او پخواني لیکونه چې دي کوم چې اوس اثار شته لکه یو بل ځای چې پیدا کېږي هغه پخواني لیکونه لا په کتبو باندې دوی به لیکله په کړک باندې هغه به دا رنګه ول لکه مطلب چې دوی به ریکارډ دوی چې دوه غوایه له دوه وزه نو د غوایانو داسې کښني کښني تصویرونه به ایښي وه و که تاسو په لیک کې وګوراست اوس هم هغه غږ ته هغه ته ورته یا تصویر ته په یوازې هغه ژبې څخه چې د هغو خپل اصل لیک دود له منځه تللی دی او تر دا حده پورې چې کارډول خدا وایي چې شاعري او فصل یعنی د فصلونو چې به دوی کم ټیم کرل لا بیریبل دا د هغه ټیم پیدا شوی شی دی او دا خبره چې موږ بیا ورته وګورو داسې د پښتنو خپلې چغې کې له هغه لور او د فصلونو ورېبلو ته د خاص ډېر ورته دی د ډېر توپیر نشته نو د خپله د کارډول وینا ده چې د انسانانو هغه اول د میوزیک آلات چې ول هغه ډرم یعنی مطلب ډول وي لا د ډول د شکل شی ولي چې هغه باندې به وهل ولي که اصل دوی د هنر د غزده وي لا هغه آلات چې هغه سره نوک او لا ګوته ورسره شامل لکه رباب نو دغه رنګه د مثالونو مځکه نن دلته مخته کښېښول چې د نن کم شاعر چې دی هغه که څه هم له د پیداواري عمل څه ډېر لرې دی یعنی له کروندې له مزدورۍ یو څه به پکښې یو خو ډېر هغه فنکاران له دغه شیانو لرې دي نو ځکه چې موږ د دې ترازو چې دغه آرټ چې په خپل بنسټ کې په خپل اساس کې چې اول وارې جوړېدی دا بالکل د انسانانو له پیداواري عمل سره له خپلې خوارۍ سره له زیار سره چې پر کومو شیانو باندې به د ژوند کولی له هغو سره دا عمل ډېر تړلی عمل ولی څوکه ټولنه پر مخ تله دا لږ پیچیده کېده نو شاعر له هغه پیداواري عمل سره لرې سوی اوس هغه ادب او د میوزیک آلات هغه رنګه نه سول پاته لکه چې ولي سیاست هم دغه رنګه چې موږ ورته وګورو آغاز به کوم ټیم چې به دوی ښکار وکړي نو سپین ږیری ګوډ معذوره کوچنی زنانې دغو ته به ونډه څنګه ورکول کېږي او چاته به څومره ونډه ورکول کېږي له دې سیاست به زه په دغه پورې تړل شوی شی وي که په هندوانو کې چې دا د باګوان تصور چې دی دغه باغ به دوی وبرخې ته ویلې هغه وان مطلب چې هغه ونډه چې وشي نو دغه ته به دوی باګوان تصور ورکولی څوکه ټولنه پر مخ تله خلک زیاتېدل آبادي زیاتېده دغه د بګوان تصور هم څوکه پورته کېدی د دوی له ځینوزه او بیا چې کوم ټیم ټولنه په طبقاتي نظام باندې سربدله سوله بادار راغی غلام پکې راغی زمیندار راغی کشی پکې راغی نو دغه د بګوان تصور لاړې که سره اسمانو ته سره لاړې سره د دوی په دې سر نه خلاصېدی چې اوس د انسانانو دغه ته سر نه خلاصېدی چې اوس دا ونډې څوک وشي په پښتو کې هم د قسمت له اوس هم برخه یایي که برخه یې خواره ده برخه ښه ده دوی په دغه سر نه خلاصېدی چې دا یو څوک سله مسکین دی دا یو څوک سله غریب دی دا یو څوک سله بادار دی دا یو څوک سله غلام دی نو دوی دغه تر اخره پورې د بګوان تصور ورکړي چې دا د خدای لخوا دی دا وشم د خدای لخوا دی که څه هم داسې نه دی ډېر ناوخته بیا په 19مه پیړۍ کې بیا مارکس اول وارې د دې ډېره ساینسي تجزیه وکړه چې قدر زاید چې د مزدور چې کوم خواري ده دا څنګه سرمایه‌دار وړي او څنګه نیمه خلک باداران سي نیمه خلک څنګه غلامان سي نیمه خلک څنګه سرمایه‌دار سي نیمه خلک څنګه مزدوران سي د دې ډېره ساینسي تجزیه ده وکړه په سبتیاسن په خپل کتاب کې لیکي د ماضي کې مزار کې
د سومریانو خبره کوي چې دا د دجله او د فرات دریاونو په غاړه باندې دا بیلټا جوړه شوه. دلته اول وارې د انسان د ښار له ښاري ریاست له د ریاست آبادۍ دلته جوړې شوې. نو دوی دلته یوه ډېره ښه کیسه کوي چې کوم ټیم چې به دا فصلونه ژمی چې به لاړی او سپرلی چې به راتلی نو دا ټیم به دوی میله کوله. د دوی خیال دا وایي چې لمونځ د لمر دیوتا چې دوی دا ناراضه سوی نو په ژمي کې دا لمونځ ځکه لاړې زموږ فصلونه وچ شول زموږ درختې وچې سوې او یخ جوړ سوی بیا چې به سپرلی راتلی نوي شیان به راشنه کېدل دوی به دا وایي چې دا اوس بېرته خوشحاله سوی. نو د څه وخت له تجربې بعد بیا دوی دا هڅه به دا وله چې موږ د خدای په خوشحاله کړو نو دوی به هغه شعرونه هغه نظمونه هغه ډانسونه هغه ډرامې ورته کولې. نو په دې دوران کې به هغه باچا به ورته نه راغی ناست وي په تخت باندې دا د دوی پروهت لا ملا دا به ورته راغی د باچا به په مخ په ساپړه ووالې تاج ماج به ځینې کښېښوی. د ډېره یو ښه خبره لیکي چې د یوې د ګرد کال د باچۍ دپاره دا د یوه چپلاخه دونه ګران کار نه وي ده به خامخا د باچا دا برداشتولی خو خلکو ته به دا ورکړي چې دا ملا لا دا شعر لا دا دغسې دی دا ډېر ضروري شی دی. او بیا په دغه کتاب کې د لیکلي دي هغه کتبې چې اوس پیدا شوي دي هغه یو ملا لا پروهت چې دی هغه به خپل زوی ته وایي زویه دا لیک زده کړه که نه یې ډېرو سختو خواریو ته به مخامخ یې مزدور به یې د چا غلام به یې ورونو اوسپنې به ټکوې اور ته به نږدې ژمي به یې لمرونه به یې غرمې به تېروې نو تر دې دا ښه دی چې دا خط زده کړي. نو څوکه څوکه دا لیک چې دی هغه د ضرورت زیات داسې د یو طبقې اجارهداري پر دې باندې جوړه شوه. د نن موضوع چې د بیرته راځم چې آرټ او سیاست که څه هم زه د آرټ د نور اړخونه لکه مصوري او میوزیک او پینټینګ د دغو سره زما تعلق نشته او نه دونې پکې ماهر یم ځکه په دې نه غږېږم له ادب سره چې دوی د آرټ کومه برخه چې ده له دا سره زه په خپله اړیکې لرم او لږ څه پر غږېدی هم سم نو پر دې به غږېږو چې موږ کله د ادب او د سیاست خبره کوو موږ دلته د مترقي ادب خبره کوو د ترقي پسند ادب خبره کوو. ترقي پسند ادب کوم ادب دی؟ فیض احمد فیض په دوو خبرو کې را غونډ کړی دی دا مجلس دا وایي چې کله موږ د مترقي ادب خبره کوو د ترقي پسند ادب خبره کوو نو زموږ په ذهن کې دوې خبرې یو دا چې ادب د ټولنې په پرمختګ کې مرسته وکړي د ټولنې په ترقي کې مرسته وکړي په ټولنې په پرمختګ کې چې کوم خنډونه دي کومې مسلې چې دي په کلچر کې چې دننه دي په ولس کې چې دننه دي د طبقاتي چې کوم تضادات چې دي دغه چې هغه دغه طبقه پرمختګ ته نه لکوي نو ادب په کار دی چې دغه شیان مخته کښېږدي او په دغه باندې بیس وکړي. خو دغه کار خو ښکاره خبره ده چې نور علمونه هم کوي خو د ادب کار چې دی هغه دویمه خبره دا ده چې ادب به د ادب فني لوازمات هم پوره کوي چې په ادب دپاره چې د فن کوم ضرورت چې دی هغه به هم ورسره پوره کوي. نو دلته بیا خبره دا راځي و ذهن ته چې څوک به وایي چې په ادب باندې پابندي نه ده ضروري. ادب په کار دی چې خپلې مخې له خلاص شي چې دی څه غواړي او څه ویل غواړي څه لیکل غواړي په کار دی څوک په ادب ته دا نه ور وښیي چې دا ولیکه دا مه لیکه دا ښه خبره ده دا بده خبره ده دا موضوع صحیح ده او دا موضوع صحیح نه ده. او ادب چې دی هغه یو خودرو کار دی دغه که څوک دا خبره کوي چې ادب چې دی هغه ته په کار دی ادب څوک لارښوونه نه کوي او یو حدود نه ورته وټاکي او دی خپلې مخې له خلاصي دوې پوښتنې د انسان ذهن ته راځي. یو دی خو دا خبره کوي چې موږ د رومانیت یو رجحان دی په ادب کې موږ د دې پلویان یو موږ د پلانې رجحان خاوند پلویان یو لا د پلانې رجحان. خبره دا ده چې دغه رجحان آیا یو ادبي شخصیت نه دی جوړ کړی هغه په یو مخصوصه چاپیریال کې هغه ادبي شخصیت دغه ادب رجحان نه دی ایښی او هغه په خپله د خپل حالاتو مطابق چې کوم د ذهن وي د فکر یې وي د هغه مطابق د خپل موضوعات نه دی ایښی. نو ښکاره خبره ده چې یو ادیب چې رجحان جوړ کړی دی کې رومانویت دی کې بل دی نو په دې رجحان کې یو ادیب ایښی دی نو ښکاره خبره ده له خپل زمان او د مکان او د حالاتو مطابق او د خپل روزنې مطابق د ایښی دی. دویمه خبره دوی دا کوي چې ادیب که چیرې دا رنګوي نو دوی دا وایي چې یاره دا د انسان د ادیب چې دی که څوک دا وایي چې دا پراخ خپل مخې ته لکه او الهامي خبرې دي لکه غالب سے وایي آتے ہے غیب سے مضامین خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے دا د غیب د زما ذهن ته دا خیالونه راځي. نو زما دا خیال دی چې ادیب بدون ناپوه او دونې بېوسه او دونې بېتوانه نه وي چې یا خو دی شعور نه لري دی نظریه نه لري دی فکر نه لري دی په ټولنه کې هیڅ نه ویني او یا د په روح کې چې دی یو آسماني روح راځي ذهن ته لا وزړه ته او هغه روح دی ودې ته هڅوي ودې ته مجبوره کوي چې ته خامخا دا لیک وکړه او دا لیک مه کوه او دی ګسر په خبر نه یې زه چیش لیکم
دا ډېره ناشوده خبره هم ده او زما په ذهن باندې چې ادب چې دی دونې بې شعوره دونې بې توانه شی نه دی چې راځي ورته او موږ دا ګورو چې دا ادب چې دی هم یې ټولنې ته رجحان ورکړی دی نوي رجحانات یې ټاکلي دي او هم د ادب له لارې چې دی د په ټولنه باندې کار هم کړی دی ټولنه یې واسولې ده له یو قدم وبلې خواته موږ د روشنخیالۍ له د روشنفکرۍ له د انلایټمنټ په یورپ کې چې کوم دوره وه موږ د روسو د والټیر لیکونه وینو چې هغه په هغو کې ډېر کار وکړي او ټولنه یو بل قدم ته مخته یوړه او بیا په روس کې موږ میکسم ګورکي وینو چې د هغه ناولانو د هغه ډېره ټولنه مخته یوړه په افغانستان په انقلاب کې د طریق صاحب د ناولانو ډېر لوی رول ولې پکې اوس دلته خبره بیا دلته راځي چې خلک دا وایي چې یاره ادب نو د پروپیګنډې کار کوي ادب نو خالي پروپیګنډه کوي ادب څنګه پروپیګنډه کوي نو دلته بیا پوښتنه دا ده چې آیا د ادب د انسان کار دا نه دی ادب کار ادب دا کار نه کوي چې بل انسان خپل کاری خپل ویونکی خپل لوستونکی په یو حقیقت په یو تجربه او په یو نظریه له ځان سره شریک کړي هغه تجربه چې د سره سوي ده هغه حقیقت چې دلدل دی هغه نظریه چې د پر یقین دی ادب دا کار نه کوي او ادب دا کار نه کوي چې د کوم دلدل دي څه احساس کړي دي او څه فکر کوي دا نورم په هغه فکر او په هغه جذبه او په هغه احساس کې شریک نو که ادب دا غواړي چې په هغه فکر په هغه جذبه په هغه احساس کې دی شریک نور خلک دا پروپاګاندا خو نه ده نو بیا سره و دغه بل مترقي پسند لا مترقي سیاست ادب لا دغه په لویان دا ویل کیږي چې ادب سره پروپاګاندا کار خو خبره دلته ده چې دې چې کوم ادب وشي دې چې وایي چې یاره دا رنګ جذبات او دغه احساسات او دغه کته شامل سه لیکن دغه فاطمه ورسته ولس روزنه وسی د ولس خیال و دغه خواو ته لاړ شي چې زه سره غریب پلانې سره بادار کله د خیال دا وی چې د ادب د ودی خواته د خلکو ځین نوړي په کلچر کې ستا په کلچر کې دغه نیمګړتیاوي دي دغه خندونه دي دا ټولنه پرمختګ ته نه لکې تا په خپل کلچر کې دننه دا رنګ خلک ساتلي دي چې هغه ته پرمختګ نه لکه زنانه لکه معذور لکه ګډ لکه ړوند لکه بل لکه باید په چا کې سهاره خامي د انسان و فکر ودی خواته نه دلته خبره دار ولاړیږي چې بیا د صحافت کار ساتي د صحافت او د ادب فرق بیا چیشته کچېرې د ادب هم دغه کار وي او د صحافي هم دغه کار وي خو دلته خبره دا ده چې صحافي چې دی هغه خالي د واقعیاتو تجزیه کوي او حقایق ورته ږدي ادب چې دی هغه د ادب سره خپل تخیل خپل جذبه خپل احساس او د الفاظو ډېر ښایسته په هغې کې شي موږ وینو ډېر صحافتي کلمان وي چې د ادب ته نږدې شیان وي موږ ډېر وینو چې د ډېرو سیاستدانانو ویناګانې د ادب ډېر ښایسته مثال وي لیکن د هغه په الفاظو باندې هغه عبور نه وي چې خاص موږ د ادب پانګه ورته وایو هغه څانګه موږ د ادب ونسو تورستل چې په هغه کې خالص تخیل جذبه احساس خالي دغه نه وي حقایق هم بیخي زیات خالي حقایق هلته پېښ شي نو دلته له دې خبرې دا ښکاره کېږي له دې مجلس له دې بیسس ما دلته کښې شوی چې ادب یوازې نقاش انځورګر نه دی چې دی د کوم واقعیات چې پېښېږي کوم حقایق چې په معاشره کې شته په ټولنه کې خالي د هغو انځورګري وکړي دا صحافي هم کوی شي ادب نقاد هم دی تنقید هم کوي دا څه نه پېښه شوه او بیا داسې کومې پیښې شوي دي کوم حقایق په ټولنه کې شته د دغه انځورګري وکړي او د دغه باندې تنقید وکړي او بیا په داسې انداز باندې پیښ کړي چې د هغې واقعي شدت بیخي ډېر زیات محسوس کړي که صحافي لیکلي چې په مطلب بم په وچاودل شوي او څوک پکې مړ شوي ادب تخیل لاړ شي چې دغه سړی په کور باندې به څه حال تېر شوي دغه په کور باندې به څه ژوند وي دغه پریشانیانې به څنګه ځان راباسي او کېدای شي دغه سړی چې نن په بمي چاودنه کې یو سړی مړ شوی دی د تخیل دی لاړ شي کېدای شي د کور واحد ساتونکی سړی وي او اوس بیا ماشومان به څنګه شي کور به څنګه شي په تخیل کې دی له دغه واقعي ضروره کیسه جوړه کی او حقیقت کې هغه نه وي هم لیکن د هغه واقعي اساسیت او شدت د دون زیات کی چې د انسانانو په زړه باندې دغه اثر وکي او د انسان و دې ته واسوي چې انسانان د دغه مسلې حل راوباسي یو مزدور د باران په ورځ باندې په چوک باندې ناس د راوتلې دی د مزدورۍ لپاره او د ګرد ژوند په دغه 1500 روپۍ دی د به اوس کور لذي یو مړی یو بل شی بوړي او د سی بیرته کور لذي دغه روزانه ورځ نه سو پیدا دغه جذبې دغه تجربې شدت څنګه ته ولس لرسوي سي سیاره د مزدور سره دلته ناس یو د سره مزدور نه صرفات او د په دایخ کې و د باران ته کښینې سره چې څنګه په دا چوک سي ناس چیرې ناس
او بیا چې دی کور لاړی د خلکو کور د اسم نه یوړل مړی نه یوړل برای نه یوړل وړای نه یوړل کوم چې بیخي د انسان ضرورت د انسان ژوندی په پاتې کېږي د به اوس د کور څه ژوند وي دغه شدت دا دونه په شدت باندې چې ته ولس ته وړاندې کړي نو بیا به په ولس کې دغه رایې جوړېږي چې د دغو مسلو یو مجموعي حل څنګه راووځي. ټیګور د ترقي پسند مصنفینو ته په خط کې دا یو خبره کړې وه او ډېره ښه خبره یې کړې وه. ده ویل ما په خپله ژوند د ډېر غټ ادیب وي ډېر لوی انټلیکچوال وي. دا ویل ما ژوند چې دی هغه په تنهایي کې په یکړتوب کې په یوازیتوب کې تېر کړي او زما دا خیال و چې زه به ډېر ښه ادیب جوړ شم. اوس د دې نتیجې ته رسېدلی یم چې په یوازیتوب کې انسان ښه ادیب نشي جوړېدی. که څوک ښه ادیب جوړېدل غواړي هغه په کار دی چې له ولس سره ډېرې نږدې اړیکې ولري. د یوه خبره ده دغه په دې خط کې ډېره ښایسته خبره ده. دی وایي که ادب له انسانیت سره یو ځای نه سي نو نامراده او ناکامه به وي. که ادب له انسانیت سره یو ځای نه سي نو ناکامه او نامراده به وي. او دا زما د ژوند تر ټولو لوی ستر حقیقت دی. زیاته که هر څه وسول دا حقیقت به زما له روزه نه ووځي. پریمچند د ترقي پسند مصنفینو په هندوستان کې اول صدر وي. دی وایي چې موږ په کار دی چې د حسن معیار بدل کړو. اوس دا یعنې ویستلی چې ادب او شاعري خصوصا دی په خپله د ښایست لا د جمال لا د جمالیاتو په بنیاد باندې وي. آیا زموږ د حسن چې کوم معیار دی چې موږ په شاعري کې ږدو آیا دا الهامي دی او که دا د ماحول پیداوار دی؟ اوس تاسو په دې باندې غور وکړئ. په دې باندې پلیخانوف کتاب دی چې تاریخي مادیت او فنون الاتفاق آرت اینڈ هسټوریکل میټریالیزم د روس خوي دا په دې کتاب کې ډېر د ډاروین او د بوهر په حواله باندې څه مثالونه ورکړي دي. زغه مثالونه په بعد کې راوړم تی په دې څه شیانو باندې غور وکاست. ګوره ګلاب د ښایست یو پیمانه ده. په فارسي شاعري کې دا ډېر مشهوره ده او ګلاب دی و جانان سره نږدې هلته یو شی کېدی سي. آیا په افریقا کې که یو شاعر خپل جانان ستایي دی د ګلاب تشبیه ورکوی سي؟ که په افریقا کې یو شاعر خپل جانان ستایي دی د ګلاب تشبیه ورکوی سي؟ نشي ورکوی. که چې هلته د جانان رنګ د ګلاب له رنګه جلا دی. هلته به د ښایست بل معیار دی. هم دغه رنګه غني خان په خپله لیکي چې که څه هم زما شنې سترګې خوښې وي لیکن زه هغه خامخا به تورې سترګې ستایم. په پښتنو کې تورې سترګې ډېرې دي او شنې سترګې بدې ایسي. نو ځکه په شاعري کې هم هغه دغه نه وي او په انګریزي شاعري کې تاسو بیخي ډېر دا احساس چې شنې سترګې ستایلې وي. په پښتو کې په خپله په پښتو شاعري کې تاسو لرئ د ګل زیات جامع تشبیه وي زیاته جامع استعاره وي د ګلاب په ځای باندې. سله چې دلته زموږ خواته هغه رنګه ډېر د ګل رنګه خلک چې وي هغه ډېر کم وي. زموږ ماحول زموږ ستړي زموږ دغه او که تاسو ورته وګوراست په پښتنو کې ځکه هم د کومه شاعري چې ده چې له ولسه لرې ده هغه شاعري چې هغه اړخ چې ایښي چې په هغه کې د جانان ډېر ښایست ستایل کېږي هغه دونې اپیل نه کوي. څله چې دونې بې انتها ښایست په پښتنو کې شته نه. پښتنو زنانې کوي هم مطلب ځکه خلک ولسي ادب له زیات ځي او ولسي ادب څه زیات هغه ګوري لکه د موزي پر اخور تل شمه ولیاړه څله چې دا وي خوارکۍ شمه که دلته هغه ښایست نشته هغه د له وسایلو وجې سره راځي له ډېر ښه خوراک له وجې سره راځي او نوره کې غمو زړه ښایستې سترګې د لیاسته که غمونه ډېر وي پریشانیانې زیات وي او ارمان د دا کوره ټپه وه چې له ډکه شکوره به چاپېره تاوېدمه مړۍ نشته که دغه غربت دغه ځکه موږ ته زیات اپیل کوي. او د سایل شعر سایل اجمل ځکه موږ ته زیات اپیل کوي چې هغه له ولس سره لږ زیات نږدې ول دا که بل هر څوک خو زما د وطن پیغله به نه وي چې په یوه نیمه خندا یې شونډې وینې نه سي. زموږ د وطن د پیغلې ښایسته تصویر خو دغه وي حقیقي تصویر خو دغه دی. ها یوه دانه خود سي تر شي مړوندې غاړه ښایسته وي یو دانه پکې راوځي هغه خو هم ستایل ښه دی که لیکن ګرد ماحول دا رنګه نه دی لکه زموږ شاعري چې ګرد دغه یو شی سره اخیستی دی که. نو پلیخانوف ته خبره لیکي چې جمالیاتي ذوق چې دی دا موږ چې په کوم په ادب کې چې راخیستي لم په آرټ کې راخیستي لم پینټینګ کې راخیستي دا په خپله انفرادي نه وي وجداني نه وي لکه موږ چې ورته وایو دا د وجدان یو حصه ده دا د ماحول حصه ده. که چیرې دا د وجدان حصه ده بیا شاعر څنګه دا تمه ساتي چې دی د په یو ښایست یو تصویر په انځور کې او په الفاظو کې د بیان کې او نور خلک خوند په واخلي. نو خوشکاره خبره ده په ولس کې د جمالیاتي داسې قدرونه شته چې هغه مشترک دي انفرادي نه دي وجداني نه دي
د خلکو سره ګډ دي، د ماحول پیداوار دي، د خلکو سره ګډ دي. نو ادب چې دی هغه آسماني شی نه دی، دا ولسي شی دی. موږ لکه تاریخ له اردو زره اخیستی وي، له انسان سي اول وارث دی آرټ شولې ما له هغه ځای رااخیستی، دا له ولس سره تړلی دی، دا د انسان له خوارۍ سره، له زیار سره، له محنت سره تړلی شی دی. او که تر څو پورې د دغه کردار پاتې وي چې دی له ولس سره روزنه کوي، د ولس ستونزې بیانوي، د ولس ته لارښوونه کوي، د ولس جذبات، احساسات، غمونه، پریشانیانې، تکلیفونه رابرسېره کوي، نو دغه ادب زورور شی دی. که ادب کې چیرې ته داسې بیا هم یو شاعر دا وایي چې یاره عام خلک چې دي هغه د شعر ذوق نه لري، د میوزیک ذوق نه لري، د ښه میوزیک ذوق نه لري، د پینټینګ ذوق نه لري، نو یو حساس ادب په کار دی دا خو وچېړي چې سله خالي یې ورته په نیمه شانو خوند اخیستی سي او نور یې نسي اخیستی. دا نیمه خلک سره له ژونده دونې ستړي دي چې هغه د ژوند له ښایستونو دونې بې برخې سره دي چې دی په ښایسته شعر، په ښایسته پینټینګ، په ښایسته میوزیک باندې دی خوند نسي اخیستی. نو دغه موږ سنجوی هم سو دغه لارې، موږ دغه اسباب لرې کوی هم سو. د انسانان سره ناپوه دي چې په شعر نه پوهېږي، سله هغه مواقع نه دي ورکول سوي چې دی انسانان په شعر خوند واخلي. دا لاعلمي سله سته، جهالت سله سته، ناپوهي سله سته. دلته د سیاست او د ادب لا د آرټ چې دي هغه لارې سره ګډې سي، او دلته دغه واضح چوکۍ چیرې ادب خپل دغه فریضه نه کړي پوره، دغه سماجي ټولنیزه فریضه نه کړي پوره، نو ادب نه دی. لکه ټیګور چې وایي چې ناکامه او نامراده دی. په مننه ستاسو توجه یو ځای ډېره مننه پروفیسر یونس نوري صاحب.